پاکستانی پوځیانو بیا چیرته له طالبانو خاوره ونیوله؟ آیا طالبان خبر نه دي؟ د ټولو پټو حقیقتونو لپاره همدغه ویډیو تر اخره وګورئ او دومره یې شیر کړئ ترڅو تر دفاع وزارت پورې ورسیږي. استاد محمد مرهون لیکي ما ته دا لیک راغلی دی چې په شیر کولو یې دفاع وزارت ته ورسوئ. د نیمروز ولایت څخه درته پیغام استوم استاد محترم. تقریبا 20 ورځې کېږي چې د پاکستان پوځ د نیمروز ولایت د جهاربرجي ولسوالۍ د ډک بازار په علاقه کې سیمه خاردار تیروي. بیا یو هفته تر مخه د ځایي طالبانو لخوا یو لږ ټکان هم سره وشول. بیا د هلمند د قلوردو څخه په زیات شمېر طالبان راغلل نیمروز ته. بیا ټول هلته ورغلل. تقریبا 2 ورځې هلته وو. په ډک بازار کې بیا دوی چا لیدلي هم نه دي چې څه شول. رابشم د نن ورځې خبرې ته. د ډک بازار ته څه خپله د روژې میاشتې 10 ورځې مخته ورغلی وم. کوم مسافر چې ایران ته ځي د نیمروز څخه باریږي بیا ډک بازار ته ځي چې هلته دخول او خروج کې طالبانو طاقونه لري. د موټر څخه زر کالدارې غواړي د ډک بازار څخه چې مسافر بار کړي. بیا تر سیابوزه پورې غټ ریګ دی چې نوم یې سیابوز دی. د سیابوز ریګ د افغانستان مربوط دی. د ډک د بازار څخه 50 کیلومتره لرې پروت دی. موږ خپله په دغو لارو باندې کار کوو. پرون مې ورور ولاړه د ډک بازار ته نن بیرته راغلی. نو کیسه یې کوله وایي د پاکستان پوځ د ډک بازار څخه د چهاربرجي ولسوالۍ خواته دلته یې یوه لویه قرارګاه شروع کړې وه. موټران یې درول. ورته یې ویل چې تر اخره پورې مو خپل کار خلاص کړئ. موږ لاره بندوو. د ډک د بازار هوټلانو دکاندارانو ته یې هم خبر ورکړی و چې خپل شیان مو انتقال کړئ چې دا بازار زموږ په خاوره کې راځي. د سیابوز څخه تقریبا د افغانستان خواته 150 کیلومتره را داخل شوي دي. ځایي طالبان نن په لاره کې ولاړ وو. د دوی د قرارګاه خواته یې پیره کوله. څوک یې هم نه ور پرېښودل. د رباط علاقه یې ټوله په خپل واک کې راوستې ده. تقریبا 1000 نفره پوځیان راغلي وو. د ډک تر بازاره راتېر شوي وو. نږدې چهاربرجي ولسوالۍ د سیاریک سر ته راغلي وو. بلدوزران، سکواټران او لوډران ورسره وو چې قرارګاوې یې جوړولې. د صندق غرونه یې ټول په خپل واک کې راوستي دي. لیدونکو ډیره مننه چې تاسو ویډیو ولیده. دغه لیکنه استاد محمد مرهون په خپله فیسبوک پاڼه باندې نشره کړې وه چې موږ له تاسو سره دلته په ویډیو شکل باندې شریکه کړه. تاسو د دغه پیښې په اړه خپل نظر په کومنټ کې ولیکئ او دغه ویډیو دومره شیر کړئ ترڅو تر دفاع وزارت ورسیږي. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. الله مو مان شه.